السلام علیکم ملګرو. قاسم یوسفزی یم. څنګه چې تاسو ته معلومات شته د مخکې ویډیوګانو په نسبت باندې چې ایسلنډ کې یم. دا د یورپ یوه جزیره به ورته ووایو. جزیره دا پوره ملک یوه جزیره ده په اټلانټیک کې سمندر کې. نو بس په سمندر کې یو، په جزیره کې یو، په ځمکه باندې یو، د سمندر په خوا کې یو مرغ ورځېږي لګیا دی، مازدیګری دی. شاعرانو دپاره هم دا یو ډېر امپارټنټ وخت دی. نو خیر شاعر نه یم، بس مې شاعرۍ سره شوق شته دی. نو انیوې ټول ملګري راسره دلته کې ناست دي، ګپ سپ لګو. په ایسلنډ کې یو پنځمه شپږمه ورځ مو ده او لا مو وخت شته دی، ګرځو به. نو ډېر څه مو ولیدل دلته کې، ډېر څه نوي څیزونه مو زده کړل او ملګرو سره به ګپ لګو. نن مازدیګر کې ناست وو، بس چای مو وڅښل، اوس دا د بار راووتو او ګپونه خپل لګو. نو سلمان راسره ناست دی، پیر صاحب راسره ناست دی، پیر ارشد، جاوید راسره ناست دی. موږ ټول ملګري راغلي یو د دغه نه، او د کیمرې شاته زما ډېر خوږ ملګری ذیشان دی، خو هغه خپل مخ خو نه غواړي. نو بیا به چې تاسو سره د هغه تصویر شریک کړم. دا راته ووایه سلمان خانه چې څه دي ولیدل په ایسلنډ کې مختلف؟ یاره ایسلنډ بس سمندر دی او غرونه دي او ابشارونه دي، never ending. خو زه دا ویل غواړم چې دا پلانینګ is was one of our dream vacations. د شاته ډېر غټ پلانینګ دی او ډېر زیات د شپږو میاشتو نه ذیشان لګیا و او نو it's just our dream come true چې ډېر مزیدار ټریپ روان دی او ډېر سیزونه مو کتل، ډېر نوي سیزونه. it's a totally different environment. اګست میاشت خو یخ دی، جیکټې مونږ اچولي او سمندر مخې ته اټلانټیک ته مخامخ ناست یو. صحیح وکړه د پلانینګ دا خبره دې وکړه چې کله هم ټریپ جوړوي، څوک هم جوړوي، نو پلانینګ ډېر ضروري دی. او ماشاءالله ذیشان زموږ ملګری چې دی نو په ټریپ جوړولو کې هی از د ماسټر. دوی صاحب دا راته ووایه نن د څه وخوړل ماښام کې؟ په ریشه ریشه به وایې او چا دله پخ کړي وو؟ نوم به صحیح. السلام علیکم. یاره دا پلانینګ خو موږ تقریبا څه د کال نه کړو او ډېر سوچ موچ هم ورته کو، خو الحمدلله اکمپلش شو. او نن د قاسم د لاس نه هم دغه خوړلو شینواري کړای او ډېره زیاته، لکه زما خو امید نو، خو د حد نه سیوا ډېره مزیداره. نه نور کله خو ذیشان پخی، شیف بای ذیشان پخی، خو نن چې کم دی نو لږ د ذیشان طبیعت خراب و او هغې باره کې زه څه ویل نه غواړم. خو دا دی چې ډېر مزیداره کړای و او ډېر په مینه او په شوق مو خوړله. ایسلنډ یاره ډېر زیات یو امن پسند ملک دی او ډېر لکه په ژبه خو موږ نه پوهېږو ځکه چې دوی خپل لوکل خپله ژبه وایي او ډېر زیات لکه د صفایۍ خپل خیال ساتي او دې خلکو کې غټ تعریف یې دا دی چې دوی په کمه لکه په کم تنخواه کې ګزاره کوي. تقریبا ګاډي به ورسره نه وي چې څونه ما نن تقریبا په روډ ولیدل چې د کار نه فارغ شي نو غریبانان خلکو ته اشارې ورکوي چې په ګاډي کې کور ته مو رسوه. د بجلۍ ډېر ښکلی تنظام کړی دی، ټول انډرګراونډ بجلۍ سیسټم یې کړی دی. ټریش که چته ویني په خپله اوچتۍ او غورځوي یې، نو لکه دلته موږ څه داسې څه ګندګیرۍ څه دغه داسې ونه لیده. بل د ملک چونکې سمندري دي دغه دي، نو د دې خاص خوراک د فش ډېر زیات، فش، کریب، شریم د ده کې زیات شوق کوي او اوسه پورې خو موږ شپږ ورځې تېرې کړو، ډېره مې انجوی کړه، ډېر خوشحاله یو پکې. نوم یې نه راځي یاره، ډېر اوږده اوږده نومونه دي. ابه قاسم جان یاد کړي دي، ابه درته قاسم جان وایه. جاوید جان را سره ناست دی، نو بس دی جاوید جان ته والا کوم د الله په امان. مهرباني پیر صاحب. یاره د دې ژبې په الف ب باندې نه پوهېږو والله، نه پروناونس کولی شو، ډېر ګران دی. لکه او انګریزي خلکو له ورځي چې کوم سروس انډسټري کې خلک دي نو هغوی تاسو سره انګلیش کې خبرې کولی شي، یا سیلز والا خلک دي نو دا ده چې دغه څه تکلیف نشته، خو هسې لکه نیچرلي که نه دی. یاره دا ملک چې کوم دی بس نیچر اړخوا نیچر دی، نو چې چېرته هم ګورې نیچر دی. لکه که هغه فالز دي، که هغه ولکینو اکټیویټي چې کومه شوې ده د هغې هغه ابزرو کولی شي ته، لکه نو ډېر ښکلی ملک.